ما نوم رسول نبی ده او د کریکټ بورډ سره تعلق لرم او زه پریزیډنټ یم د نارت وزیرستان. نن د ریجن ټرایل دی انډر 19 او په داسې میش سره اف ار بنو اف ار لکی او ان شاء الله ډیر زبردست ټرایل وشول. مشته منظور الله هیرو غلا ده، سکیب هیرو غلا ده. ان شاء الله سپورش نوی خاص دی ټیلنٹ ټرایل دی او ان شاء الله په داسې کې سکر کردګي وکړو دنه انټرنیشنل په لیول باندې مخشه ووزي. او اصلي خبره دا وی چې میر خپل وطن ته ولاږي او ازمه نه د کرکټ ګراوند شته نه مې د فوټبال ګراوند شته او مستر حکومت هیلپ نکو په چار دو چې مستر دا هیلپ کو چې مستر لشکي ترجیح کو پلیرون ډیر ش پلیرون دي ډیر زیو ټیلنٹ تا خو بنارت وزیرستان شه خو افسوس زده چې مشته سہولات نشته. مش دا فیل کې حکومت ته چې مشته سہولات جوړ کو. زمانوم فواد خان د فرست کلاس پلیئر یم پاکستان جونیئر مکړه سریلانکا خلاف او تقریبا 20 میچونه ون ډے تقریبا ټولو کې زرا زما او باقي خدای زمونږ فاټه کې څومره ټیلنٹ ته دومره ټیلنٹ خو زه تقریبا آل پاکستان کې خاص کر زمونږ کم فاست بالران دي لکه فاټه نه ریاض افریدي راغله ټیسټ پلیئر دی، عمر ګل راغله دی، شاهد افریدي تعلق لري درې سره. نو د سې ډیر انتهایی مونږ سره عرفان الله شاه دی اوس رالو ورلد کپ کو انډر 19 د سې ډیر پلیئران دي چې زه پکې وینم. نن مونږ ته اوس هم مسله انډر 19 کې زمونږ فاست بالران دي ډیر د سخت کمپټیشن دی او زمونږ کم دا د ګراوندونو مسله د اکیډمیز مسله د کدا مسلې زمونږ حل شي نو دینه به مونږ ته ډیر زیات پرابلم زمونږ حل شي او پلیران به نور مزید روزي. نو زه دا وایم چې زمونږ بورډ سره دغه سره کم دسي دغه کسانی هغه ته اپیل کوم چې دا کم دا مسلې دا مونږ ته لګ دغه کی